پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے تنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. صحیح حدیث ہے. تاسو د بولو لڅاس کو ځانو نه ګورئ. عام عذاب قبر چې دی هغه د بولو د څاس کو د وجې دی. عام عذاب قبر د بولو د څاس کو د وجې او څاس کې بیا ما تاسو پاکونه پرنځو نه نو د هغه وجې بیا دغه عذاب چې دی هغه ستا. ابن سیرین فرمایا حضرت ابو هريره سے چا پوښتنه وکړه تا مشتبي خډيري خبري وکړي خدای بیا د بي ډیره معافي د بولو په باره کې تا مشته حدیث نه دی ویل. ولا حضرت ابو هريره ورته ویل پیغمبر علی السلام مبارک فرمایي کم سړی چې په لار کې ډیر ادب او احترام دی بول کوي. کم سړی په لار کې بول کوي او دا لار خرابوي او ګندګي پیلاوي د الله د ټولو فرشتو د ټولو انسانانو د لعنت پر هغه چا چې څوک په لار کې بول کوي. وسواس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي درې کسان داسې دي چې پر هغه د الله د ټولو فرشتو او د تمام انسانانو لعنت دی. یو سړی هغه دی چې هغه د سایه د خلک راځي سات کوي سر لګي یا اړخ لګي یا کښینی درخته د دیوال دی پلانې دی نو دلته یو سړی راشي بول وکړي لعنت د الله رسول فرمایي. او بل هغه سړی دی چې یو سړی راشي د اوبو د څښلو ځای دی نلکه ده منګی دی سړوبی دی یا د هغسې مطلب هغه یخچال دی فریج دی کولر دی راشي بول وکړي. د الله رسول فرمایي د الله د تمامو فرشتو د تمام انسانانو پر د لعنت دی. او بل هغه دی چې داسې اوبه دی ولاړې دی یو سړی راشي ډېر ادب دی په هغه کې بول وکړي. د الله رسول فرمای لعنت پر داسې انساني اوس تاسو اندازه ولګوئ. عزیزانو زه ډېر د ادب په چوکاټ کې خبرې کوم. زه نه غواړم چې زه د خپلو خوندو لوړو پر مخ یو داسې تورې ووایم زه هغه ملا نه یم چې خدای پاک په حق ډېر خوشحاله کېږي زه حق وایم. حق دې ته نه ویل کېږي دې ته بې ادبي او ګستاخي ویل کېږي. دې ته حق نه وایي. مسله داسې بیان کا چې محمد رسول الله به عایشې صدیقې ته ویل عایشې صدیقې بیا زنانو ته وویل. صحیح سلو نو دلته په دالارو کې چې دا کم څوک دا خپل ضرورت پر کوي وړې بولې ډېر ادب دي دا بده خبره نه. او بیا چې کم سړی ژره ولري لنګوټه ولري او هغه او بیا دلته پر دا روډ ولاړ هم یې او بیا د خپل ترتیب تر سره کوي دا ډېره بده خبره نه ده. دا د انسانیت تر چوکاټ وتلې خبره نه ده. یو هندو یو سیک یو عیسائی یو یهودي دا کار کوي نیک یو او پر هغه لعنت هم نه ویل کېږي هغه اسم د دې اسلام وتلی. نو ما تاسو مسلمانان یو ولې دا د سکول بچیان راوځي دا کښنې کښنې زما ستا لوڼې د سکول راوځي او بیا دلته خلک دا ولې دا به څوک پوه کوي. منم ته د ګردو مریض یې د شوګر مریض یې بس دا خپل ضرورت یې نسو کنټرولوي کښېنستلی پروا نه لري بس بیا کپړې که چیرې مطلب خراب شوې ولاړ شه کور ته یې پرېنځه نو ضروري ده چې ته خامخا پر دغه ځای باندې داسې کول نه دي قطعا نه مه کوئ. دا چې کله د چا سره خپله خور و لور ورسره یي ادې ورسره یي ښځه ورسره یي بیا اندازه ورکوي چې بیا ولي الله دلته ناست دي هم ووایي در باندې لعنت دي. دا کار دی چې ودې کوي. خپله بچی را روانه کړې ده خاص کر د زموږ د بچیانو د اسکولو سره ستا ډېر خلک ستا یا په لارو کې مجبوري ځان ته خبره ده مجبوري به ما درته ویل یو ځای ولاړ شه ځان نه باسه خو کپړې مردارې که پروا نه لري خو داسې کار به سړی نه کوي. د الله رسول پر داسې چا لعنت ویلی دی. یو ورځ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک را روان دی چې را روان دی نو دوه قبرونه دي. په دا دوو قبرو کې و دواړو کسانو ته سخت عذاب ورکول کېدی سخت عذاب. پیغمبر علیه السلام وفرمایل دغه دواړو مړو ته چې عذاب ورکول کېږي دا یو ډېرې غټې ګناوې نه دي چې یا یې شرک کوئ یا یې کفر کوئ یا یې ګستاخي کوله یا یې پلانئ نه. یو چغلخوري د چا خبره چا ته رسول او دویم د بولو د څاڅکو ځان نه کتل. د بولو د څاڅکو څخه ځان نه کتل په دې وجه ودې دواړو ته الله عذاب ورکوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي د مسلم حدیث دی وایي که چیرې تاسو مطلب برداشتولی سوئ یا تاسو خپل مړي بیا نه پرېښولی ما به دوی ته عذاب قبر درښولی وی چې دا په قبر کې و مړي ته عذاب څرنګه ورکول کېږي. خو زه در ښکاره کړم بیا دوی سبا خپل مړي نه پټوئ نه یې در ښکاره کوم
صحیح سلو نو پیغمبر علیه السلام فرمای حضرت ابوبکر فرمای وای ما زه د پیغمبر علیه السلام سره ما وای بل ملګری وو پیغمبر مبارک ما بین کې موږ روانو پیغمبر مبارک قرار د قبر سره تیرېدی بیا و فرمایل چې دا قبر په دې قبر والا ته سخت عذاب ملاوي په سخت عذاب دی هغه چیغه پیغمبر اسلام واورېدلې معجزه ولا چې وای اورېدلې بیا ملګرو ټول په منډه ولاړ سي یو نون شاخ پیدا کوي یو ونه بل شي پیدا کوي بس هغه په منډه ولاړو بیا راوړي هغه دوه ځای کوي پر دا قبر یک شي شو یا ولګوي بیا عمل سم فرمایلی چې ترڅو دا درخت نودای د دې سبب الله عذاب لري کی صحابه پښتنه وکړه ول یا رسول الله د عذاب ترڅو جن لري ول دا د غیب مسلید یو الله په خبر دی بل څوک نه دی په خبر بیا عمل سم فرمایي په جهنم کې داسې جهنميان سته چې د جهنميانو د چغو په عذاب جهنميان بوای دا څوک دی چې راغلي د الله سره موږ لا په عذاب سو و یو هغه سړی دی چې هغه د بولو خپل ځان نه ګوري کپڑے مردار جامې مردار لکه دا زموږ ته مندې راواخله خوندې زنانې راواخله دا کښنی بچی بول ورپکې وکړي دا وایي دونه نه دي نودې دونه نه دي مردار هغه دومره ډېر دا سلسله یا پړون یا کپڑے یا لباس یا فلانی د دې ډېر فکر نه پکې کوي د الله رسول فرمایي ای عام عذاب قبر چې دی هغه د دې خبرو څخه دی عام عذاب قبر سعد بن معاذ څونه لوی صحابي دی څومره عظیم صحابي و مشکات حدیث دی پیغمبر اسلام مبارک چې کله از سعد وفات سو یا شهید سلو د الله رسول فرمای د الله عرش لا سره وشورې دی د الله عرش او یا زره پرشتي جنازې راغلي وي او پیغمبر علی السلام د جنازې منځ ور کوي بیا په قبر کې پټ کوي چې پټ کوي نو یو واره دا قبر پر سعد بن معاذ باندې رالی بیا اول سم سبحان الله الله اکبر استغفر الله لا اله الا الله دعا وکړه بیرته الله پاک هغه قبر عذاب لري کوي بیا پیغمبر سم پښتنه وکړه یا کور والا سه الله پاک وحی ورته کړی چې دا عذاب ولې داسې وسو ولدا د بولو د څاسکو سره خیال نه کوي د بولو د څاسکو سره خیال نه کوي دا هغه وجه الله پاک د عذاب ورکړي او یا زره پرشته او عرش شوریده د محمد رسول الله جنازه او دلته د بولو څو څاسکي اوس په دې خبره باندې یعنی مشتي په دې خبره ډیر جن ورکیو جن لیریو نو ځکه پیغمبر علی السلام مبارک هغه نو د درخت ور باندې ولګوله دا و چې مشتي په قبرو باندې د درخت لګو دا د پیغمبر سره خصوصیت وو چې دا درخت پر ولګوله د عذاب جن لیرو سو د ازمر علماء چې درخت پر لګي هغه وای ممکن نه ده ممکنه ده الله عذاب جن لري کی کني زه دا خبره کوم عام طور چې دا درخت موږ باندې لګو هر ځای خو درخت نشته او هر ځای خو باغونه کیسه نشته نو دا ته چې درخت راوړي د بل چا د باغ دی راوړل نو د بل چا د باغ ته دا درخت او دا شاخ او دا راوړي ودی لګوي نو دا جایز ده یو کار پکې په حرام باندې کوي تا د بل د باغ درخت راوښله ولا یا شاخلا ولې دی کوله اجازه دی واغسته یا نو بیا چې دا وای نو دا به سره کوم کېدلی شي صحیح سنو الله پاک دې مشتي وساتي الله دې مشته هغه ایمانونه را نصیب کړي چې الله پر راضي شي هغه ایمانونه دې الله را نصیب کړي چې د قبر عذاب له موت لري شي هغه ایمانونه دې الله را نصیب کړي چې د محمد رسول الله شفاعت می نصیب شي هغه ایمان دې الله را نصیب کړي چې موت د جهنم د اور په امان سو الله دې ویل او دې قبول منظور کړي الله دې پر دې تور مشتي تمرګ را کړي چې موږ مرو دا وای لا اله الا الله